سلامونه نیکې له احترامات مې منئ خدای دې وکړي چې روغ جوړ وئ او د صحت جامې مو پر تن وي. پیر محمد مومند یم. نننۍ موضوع کې مو درته د هیموفیلیا باره کې معلومات چمتو کړي دي. هیموفیلیا کوم ډول ناروغي ده، په کوم میکانیزم باندې منځته راځي، له موږ سره یې په دې ویډیو کې کتلی شئ. هیموفیلیا یو د وینې له امراض څخه شمیرل کیږي کوم چې په ارثي ډول ماشوم ته انتقالیږي. په هیموفیلیا کې د وینې د فکتورونو نشتون او یا هم کمبود موجود وي چې له وجې وینه ضایع کیږي، چې دغه حالت ته هیموفیلیا وایي. هیموفیلیا په درې ډوله ده. هیموفیلیا A کوم چې د اتم فکتور د کمبود څخه منځته راځي، هیموفیلیا B کوم چې د نهم فکتور د کمبود څخه راځي، او هیموفیلیا C کوم چې د 11 فکتور له کمبود څخه منځته راځي. همداراز باید وایم چې هیموفیلیا په دریو کټګوریو باندې ویشل شوې ده: مایلډ، مودریټ او سیویر. مایلډ کله چې د فکتور اسز نتیجه له 1% څخه تر 40% پورې راغله، نو مایلډ یعنی په کم اندازه باندې هیموفیلیا لري. همداراز کله چې د فکتور اسز نتیجه د 1 نه واخله تر 15% پورې راغله، نو مودریټ هیموفیلیا ده. او همداراز شدید حالت کله چې د فکتور اسز نتیجه له 1% څخه کم راغله، نو ویلی شو چې د هیموفیلیا شدید حالت دی. ولې هیموفیلیا منځته راځي؟ د کلاټین فیکټرز د جوړېدلو جینونه په ایکس کروموزوم کې واقع دي. کله چې په ایکس کروموزوم کې دغه جینونه ډیفیکټ یا نقص ولري یا هیڅ موجود نه وي، نو د کلاټین فیکټرز د جوړېدلو خبر نه ورکول کیږي او کلاټین فیکټرز نه جوړیږي چې بالاخره هیموفیلیا منځته راځي. باید وایم چې نسبت ښځینو ته په نارینه‌و کې زیاته لیدل کیږي. ولې په مردانو کې نسبت ښځینو ته زیاته لیدل کیږي؟ هغه ځکه چې مردانه ایکس واي کروموزوم لري او ښځینه ایکس ایکس کروموزوم لري. د کلاټین فیکټرز جینونه په ایکس کروموزوم کې واقع دي، نو که چېرته په ښځینو کې یو ایکس ډیفیکټ وي، نو دوهم ایکس صحتمند کیدلی شي. او همداراز په مردانه کې ایکس واي کروموزوم دی، که چېرته یو ایکس ډیفیکټ یا نقص یې درلود، نو دوهم ایکس ته نه چې د کلاټین فیکټرز د جوړېدلو خبر ورکړي، نو په دې خاطر باندې په مردانو کې زیاته لیدل کیږي. په زنانو کې که چېرته دواړه ایکس ډیفیکټس یا نقص ولري، نو هیموفیلیا منځته راتلی شي. هیموفیلیا د تشخیص لپاره مونږه د فکتور اسز ټیسټ، همداراز پروترومبین ټایم، همداراز APTT یعنی اکټیویټډ پارشل ترومبوپلاسټین ټایم، او ورسره فایبرونوجن ټیسټونه اجرا کوو. د هیموفیلیا علایم څه دي؟ د پوزې څخه خود به خودي وینه راتلل، د یو جرحې وروسته وینه نه بندېدل، همداراز له عملیات وروسته وینه نه بندېدل، په جوړونو کې د وینې جمع کېدل، همداراز په عضلاتو کې د وینې جمع کېدل، او همداسې نور د هیموفیلیا د علایمو څخه شمیرل کیږي. زموږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د ویډیو لیدلو نه یو جهان مننه.